بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ته اول چې کوم وړوکی اختر تیر شو هغه مبارکباد ډېر زیات وایو او د خاص کر د روژې بختور میاشت کې چې کوم تاسو عبادتونه کړي دي هغه مبارکباد هم وایو. ګرانو کتونکو، یو ځل بیا تاسو ته ستاسو پروګرام پبلک فورم کې تاسو ته هم هرکلی وایو او یقینا چې دا پبلک فورم کې زه یم اشفاق بنګش او ما سره زما نن ملګری چې کوم دی اجاز یوسفزی صاحب، تاسو ته هم پخیرلی وایو. ګرانو کتونکو، یقینا په روژه میاشت کې به زموږ چې کوم شډول و هغه چینج شوی ولې چې خپل ترتیب چې کوم وي د رمضان برکت میاشت په حوالې سره کې زیاتره زموږ کوشش دا وي چې اسلامي یا دغه شانتي نور پروګرامونه چې کوم هغه کېږي هغه تاسو ولیدل. موږ دا پبلک فورم چې کوم دی کنټینیو وي، اوس دوباره هم هغه شانتي چې څنګه روژې نه مخکې و اوس بیا هم هغه شانتي هر مطلب پوره هفته به تاسو موږ سره موږ ملګري کینی او تاسو مسایل به په دې کې وچتو. یقینا ګرانو کتونکو، نن پروګرام چې دوباره موږ یو ځل ته شروع کوو، آغاز کوو پبلک فورم ستاسو فورم. موږ ډېر خوشحاله وو یار چې د عید خوشحالۍ نه خپله کې شیر کوو. د عید تاسو به موږ سره شیر کوئ چې څنګه مې تیر کړه، څنګه مې مطلب ومنځله او کم کم ځینو ته سیاسي پارټیو کې خپل خپلوانو سره میلاو شوئ. خو د بده مرغه یو ځل بیا به موږ وایو چې موږ هغه شانتي نشو کولی. د عید نه مخکې موږ ته بیا ترخګرو یو ځل بیا موږ زړه ودرځولو او یو ځل بیا موږ کې د موږ جذبات یې راوچت کړل د کویټه او د خاص کر پړچینار پیښې عید نه مخکې په 23 جون باندې مخې ته راغلې. دغه نوړې پیښې یقینا تاسو هم اوس ټول خلک ښه اویر دي، ښه پوهه دي چې دغه پیښې ترخګرو مقصد دغه وي چې موږ کې خپله کې فرقوانه فسادات او موږ کې خپله کې تفرقات پیدا وکړي او موږ کمزوري کړي. خو یقینا چې مخکې څنګه شکست موږ ورکړی دی ترخګرو ته یو ځل بیا به ورکوو. په دې کې یقینا چې پاک فوج هم ډېر اهم کردار لوبولی دی. دا پیښې ډېرې کمې مخې ته اوس راځي. که فاټه وګورو یقینا چې هغه کې ډېر زیات اپریشنې وشوې، پاک فوج ځوانانو پکې ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړې. دغه پیښې کې هم چې کوم دا ترخګرۍ پیښه وه، په دغه پیښه کې څه کم 100 کسان چې کوم دي مړه شول، حق یې ورکړل. همدغه شانتې 1900 پورې زخمیان دي. همداسې کویټه پیښه کې نو موږ نن پروګرام مقصد به صرف دا وي تاسو به موږ سره شیر کوئ چې موږ خپله کې د کوم غلط فهمیانې پیلوي. بیا خاص کر زموږ برني کم دشمنانو طاقتونه دي، جنسیانې دي چې په پاکستان کې کار کوي، هغو په خلکو کې دغه شانتې خپلو ادارو خلاف بیا خپل مطلب چې د فوج خلاف هغه کوشش دغه وي چې هغه راوچت کړي. خو موږ کله په دې غلط نظمیه کې را نه شو. موږ کوشش په دغه وي چې موږ حقیقت ته وګورو او چې کم د دښمنانو عزایم دي هغه ناکامه کړو. دغه پیښه هم د ترخګرۍ پیښه، ولې چې ترخګر اوس پوه شو چې دې منځ کې تفرقات پیدا وکړو، فسادات پیدا وکړو، نو دغه رنګ ورته ورکړو. مونږ کوشش به دا وي اعجاز صاحب چې پهله مونږ د پړچینار نه رشید خان واخلو چې نن تازه ترین اپډیټ راکړي. بیا په دې باندې مخ ته ځو. موږ سره رشید خان په لاین دی. ګرانو کتونکو، پهله دو سره خبرې کوو، بیا به مخکې تاسو کوم کالز دي موږ سره به په کال راځئ. تاسو زه خپل کال چې کوم زموږ نمبر دی په دې باندې تاسو راځئ. تاسو اوس په سکرین باندې مو ښکاري 051 410 2357. تاسو ته به په سکرین ښکاري. تاسو موږ سره په دې حالاتو باندې رابطه هم کولی شئ. رشید خان السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. رشید خان څنګه یې؟ خیر دی جی، ٹھیک ٹھاک. ها رشید خان، دا راته ووایه تا خو ماشاءالله ډېر زبردست هلته نه چې کوم کوریج دی پړچینار نه خاص کر تاسو بل ستړي شوي هم ډېر زیات وي او تاسو په دې باندې لګیا یئ وړومبۍ ورځې نه. مونږ تازه صورتحال نه خبر کوي چې تازه څه صورتحال دي هلته درنه چې کومه روانه ده یا کم مطلب ومه ورځ ده هغې څه غوښتنې دي، کم وزیر اعظم چې کم اعلان وکړو په هغه باندې مطمئنه دي نه دي مطمئنه، او هلته خلک اوس څه غواړي؟ جی تاسو ډیره شکریات خبر نیوز نه. یقینا کور مې جنسه ولس ډیر زیات خوشاله دی، ولې په دې مصیبت وخت کې خبر نیوز د دوی اواز ډیر وریا ځایونو ته ورسولو. زه به موجوده حالاتو باندې دا وایم چې کور مې جنسه سرکار په اړه کې تیرو بمو چودنو نه ورسته د قبایلي ولس کې یو جذبه یو خفګان لوجې هغوی د خپلو غوښتنو په هکله نن په اوومه ورځ درنه شروع کړي دی چې پکې کور مې جنسه مختلفو سیمونه د کاپلو په شکل کې خلک راځي، نه شپه ته ګوري، نه ورځې ته ګوري، نه باران، نه میر ته.
دوی خپلو غوښتنې دغه دي څه بار بار بومي چودنې کیږي ولې څه 13 میاشت 4 میاشتو کې 15 دومره غاټي بومي چودنې وشوې چې په یوې دمکې کې 50 او د دمکې کې تقریبا 80 نه پورته کسان چې کوم دي هغه شهیدان شول او سره 300 پورې کسان سخت ژوبل شول هغه د پیښور او د پارچنار مختلفو هسپتالونو کې زیر علاج دي په دې کې صرف ځوانان نه بلکې ماشومان زنانه مردانه نارینه ټول پکې شامل دي دوی دغه غوښتنې دي چې بار بار د یو ورکوټه غونډه کې شهر دی د کې دومره زیاتې دمکې کېږي آیا دی وجه څه ده دوی دغه هم ویل تقریبا تیر شوو دمکو کې آی جی ایل سی کور کمانډر گورنر دوی سره مختلفې وعدې کړې وې چې د پارچنار سکیورټي لپاره به سخت ګامونه پورته کوي خو هغوی قبایلو نه دغه غوښتنه کړې وه د امید یې لرلی وو چې تاسو به موږ سره دې سکیورټي کې پوره تعاون کوئ نو دغو غیورو قبایلو دغو ناچار دغه غریب قبایلو دوی ته هر قسم د مرستې یقین باور ورکړو دې حده پورې چې پارچنار ریډ زون وګرځولی شو د دې ټول اقتصادي حالات چې کوم دي هغه کمزوري شو ولې چې پارچنار ریډ زون له وجې د پارچنار بازارونو کې ځای په ځای آرویز بنان ولاړو چې هغوی به پارچنار ته د مختلفو بازارونو ته د نوتلو سره ایډنټي کارډ او مختلفو تلاشۍ دي اخیستلې دي حده پورې زه تاسو ته ووایم چې د پارچنار داخلېدو ته به زنانو لپاره هم زنانه ناستې دي هغوی ته یو مختلف ځایونه جوړ کړي وو چې د هغوی به هم باقاعده تلاشي اخیستله نو دغه په درنه کې ناست کسانو دغه غوښتنه ده چې دومره سکیورټي باوجود موږ سره رشید خان دا خو معلومه ده چې یقینا دا غوښتنه خو زموږ ټولو ده بلکې که تاسو ولیدل چې ترخګر چې کم دي هغه زموږ په جامه کې راځي او دغه په پیښو کې بیا هغه خپله کوي دا خو مطلب کېږي به دا موږ سره مقابله روانه وي موږ به مقابله کوو اوس تازه څه صورتحال دی چې کم وزیر اعظم له اړخه 10 لکه روپۍ اعلان شوی دی یا هلته څوک سرکاري چارواکي راغلي دي ذمهوار کسان هغه غوښتنه وپوره شوي ده په دې باندې مطمئن شوي دي او که نه جی بالکل لکه کومه درنه کې دغه کسان ناست دي دوی صرف او صرف غوښتنه فی الحال دغه دی چې څو پرې آرمي چیف یا د هغه اعلی واکمن پارچنار دغه درنې ته راغلي نه وي دوی ته تسلي ورکړې نه وي دوی به نه د وزیر اعظم په اعلان وغولېږي او نه به د دوی وفاقي حکومت نو آرمي چیف خو په دې خبره باندې ډېر سخت ایکشن هم اخیستی دی او مطلب په دې باندې هغه خپل حالي ظلم شروع کړي تاسو ته لیدلي هم وي نو آیا مطلب په دې لړ کې هغه سره دغه نه دي شوي نه هیڅ قسم ته اوسه پورې رابطه نه ده شوې خو زه تاسو ته هغې خبرې ته رسم چې کوم وزیر اعظم اعلان کړی دی د 10 لکو روپو په درنه کې ناست مشرانو نن دغه اعلان وکړو چې موږ ته د وزیر اعظم 10 لکه روپۍ بالکل نه دي پکار ولې چې نن اتمه ورځ ده چې وزیر اعظم دومره غوښتنو باوجود دومره جوش او جذبې باوجود دومره درنې کې په زرګونو خلک موجود دي د وفاقي حکومت لخوا یو سنگل کس هم د دوی تعزیت لپاره نه راغلو نه دوی د دغو جذباتو کمولو لپاره راغلو نه دوی ته په ټلویزیون باندې یا په میډیا باندې داسې یو ښه میسج ورکو دې له وجې دوی وایي چې پنجاب کې یا په نورو سیمو کې ټیک دی چېرته چې څوک شهیدان کېږي هغه زموږ وروڼه دي هغه زموږ غوښې دي خو بیا هم موږ قبایل هم موږ پارچنار ولس هم د وزیر اعظم رایا یو د وزیر اعظم خلک یو وزیر اعظم زموږ هم دی دا یو ځای کې یو څه کوي او بل ځای کې بل څه کوي آیا موږ لپاره دي اوسه پورې یو نماینده نشو راستولی که هغه نماینده دي دلته کې سټیج ته راغلی وی درنې ته راغلی وی دغو درنو ته یو خطاب کړی وی د دوی هغه زړونو باندې یو ملهم یخی وی آیا دا به څومره ښه خبره وه ډېره مننه دغه اعلان په ډیره مننه رشید خان ډیره مننه یو جهان مننه دا اجازه سوزي هم سره رشید خان خپل تازه معلومات شیر کړل اتمه ورځ داخله شوه او دغه درنه چې کومه دغه ورکړې ده په حق کې خبرې هم دي او بل خوا هغې دا غوښتنه هم ده چې مطلب اوسه پورې وفاقي حکومت طرف نه یو غړی هم رانغله بل خوا هغې چې کومه اشاره ورکړه لکه وزیر اعظم بله ورځ بوالپور کې کنټینر سوځلي برحال هغه هم یو حادثه وه خو دغه شانتي نه وه دې سره نشي میلاولی هلته کې 6 لکه روپۍ ورکوي
او دلته کې 10 لک روپۍ اعلان کوي او بیا هلته تللی شي پړچینار ته ولې نشي تللی خاص کر د وزیر داخله خو کم از کم چې هلته ځان رسولی چې وزیر داخله نه چې وزیر اعظم یا محمد نواز شریف هغه سره سهولتونه دي هلیکاپټرز دي که هغه بای روډ هم ځي نو هغه ته څه مسله نشته هغه سیکیورټي دومره مضبوط دی چې په کار به چې تللی وي خو زه چې کوم سوچ کوم که بهاولپور پېښه وه یا د پړچینار د ترهګرۍ پېښه وه یا په دغه ورځ په 23 جون باندې چې په کوم کویټه کې د دې پېښې نه څه لږه شیبه وړاندې کومه پېښه وشوله ټیک ته یو ځای کې به 10 لکې بل ځای کې به 10 لکې خو زه په دې بحث کې نه پرېوځم ځکه چې زما لپاره دا اهمیت نه لري زما لپاره دا ټیرریزم چې کوم دی او د دې د خاتمه او د دې چې کوم اسپیکټس دي په هغې باندې موږ عمل درآمد وکړو چې دا موږ له منځه وشو زما لپاره اصل کنسرن دا دی 10 لکه 10 لکه روپۍ نه دي او بل که د فاټا یا د پاړچینار د خلکو سره دوی سلګ ډېر ښه کي که زه په څه باندې زور ورکوم نو هغه دا دی چې په ان اف سي واټ کې دغه رنګ چې کوم فیډرل ډیویزبل پول دی قابل تقسیم محاصل دي په هغې کې د فاټال او بالخصوص پاړچینار له برخه سیوا کړی شي نو ولس به هم خوشحاله شي په لانګ ټرم کې او دې وخت کې چې کوم اجازه دغه سوال چې لکه رشید هم ویلو زموږ نماینده چې اولس وایي چې موږ د مطمئن کړي چې موږ ته سیکورټي راکړی شي په دې باندې ته څه وایې بلکل دوی له پکار د زما یاد شي چې د پیپلز پارټۍ حکومت و د هغوی دویم وزیر اعظم په دغه حکومت کې چې کوم راجا پرویز اشرف هغه بنفس نفیس هلته موجود و کویټه ته لاړه او د خلکو خبرې واورېدلې چې کوم شرایط و هغه یې واورېدل او هغه مسله حل شوله نو اوس دله هم پکار ده پرایم منسټر له پکار ده یا حکومتي اعلی چارواکو له پکار ده که هغه انټیریر منسټر یا بل یو داسې پوهه چارواکي زه خو وایم چې دا سرتاج عزیز یې مولید ځکه چې دا د فاټا ریفارمز یو مشر دی نو هم بښي خو هغوی په دې خبره کوم موږ سره دا سلیم خان زموږ کلر دی مردان نه دا اخلو السلام علیکم السلام علیکم کلیم خبرې کوم چې مردان نه څنګه جی کلیم بھائی څه ویل غواړې ورور بس د پاړچینار سره کې دا کومه یو خو د ملک زمونږ داسې بدقسمتي جوړ شوې ده چې کومه اداره ده کوم یو ډپارټمنټ دی هغه خپل کار نه کوي او هغه مطلب چې یو مسئلې پیدا کړي دي خلکو ته صحیح په دې کو سکیورټي والا دونه انوالو دي چې چیک اینډ کړي نو پکار چې سکیورټي والا دا تاسو چې بای دا څنګه دغه راځي کنه صحیح پتا هر یو خپل ذمہواری چې کم ده هغه پاغه نه تاسو شي دا سیستم بدلی شي خو دلته خدا شي نشته په دې ځان دي نو مطلب هغه چې کم ده خلکو له 500 ورکه به دا چې کم ده په غلطه باندې شوی دا کدا چې مطلب دا خو مطلب عجیب یو سیستم روان دی نو په دې کې پکار دا چې سکیورټي والے چې کوم دي بقاعده سلیم خان زموږ اولس څومره کردار ادا کولی شي دي کې زموږ ما او تاسو څومره کردار ادا کولی شي چې ما اړن غون کې یو داسې نامعلومه کس راځي نو هغه کې موږ سکیورټي سره څومره مدد کړی دی اوسه پورې ما ته یو پیښه داسې وښایه بالکل پکې کوم موږ ولې به نه کوو ګوره موږ خو بدل دې ملک بچیو او موږ په دې ملک دا خو لکه زنګ په دې باندې دردي دا خبره موږ کوو که نه صحیح بایلا که بدلې موږ د سکیورټي وال سره ګوره موږ جامع تلاشي والا ورکو موږ والا چې کوم دی هر قسم لکه دي دا کو کوآپریشن ورسره کوو نو پکار دا چې دي بیا لکه زموږ د خلکو چې کوم دی لکه د یو دا اوس چې دا دي څنګه وایي چې شناختي کارت د زنانو هم چیک کېږي نو پکار دا چې په دې خو آرمي چیف چې کوم دی ایکشن واخلي چې بای دا چې دا دوست ځوان چې کوي نو دا سړی راغله څنګه دلته دا خو په پیراشوټ نه دی راکوشي که نه نو دې کې زما خیال دی چې لکه سکیورټي لیفټ سټې پکې دا خبره نه دی دا نه ده دا ګوره صرف په سیول باندې هر څو ورشي په فوج او دې سونو ادارو باندې نور شي دا غلطه خبره ده کنه لکه په سیول دي مواد په کار سیول نه تاسو کې که هر ډپارټمنټ چې کم جو کم دې لیفټ دې نه غي نه باندې جواب دی اوس نه اړه بل ټکی ډیر مننه کلیم خان ډیر مننه یو جهان مننه تاسو کمرای و غراغلا یقینا چې سکیورټي لیبس کوم ورته ویلی شو مطلب ادارې خپل کار کوي خو دلته کې اجازه به دا سوال اوچت کما چې آیا زموږ څومره ذمہواري جوړیږي موږ خو هر همیشه په حکومت یا سکیورټي ادارو کې تنقید کوو خو ما او تا کله سوچ کړی ما ډېر ځینو کې سولیل چې کم ځای کې محلو کې انجانه کس راشي تپوس یې وکړی شي ښه طریقې سره خو الله سلام دعا وشي بل هغو ته دا معلومات هم وشي دا کس څوک دی چا پر راغلی دی مونږ کله دا زحمت کړی دی چې مونږ داسې مشکوک کس اطلاع ورکړي وي ادارو ته نیشنل ایکشن پلان جوړ شنو وزیر داخله چودھری نثار علی خان باقاعده وی چې تاسو غنی نه یا مشکوک کسی نه بلکې دا مې وی چې د نور نه څوک 50 روټۍ وړي نو تاسو هغه مونږ ته ریپورټ کړئ مطلب مختلف اړخونه هغه واضح کړه مخکې نه دا کار په دې من روان دی خو اصل ګوره دوی د سکیورټي لیبس خبره وکړه که ته وګورې مونږ په حالت جنګ کې یو دهشتګردۍ جنګ چې کوم دی دا یو داسې شکل دی چې په دې کې مونږ انوالو یو مونږ په حالت جنګ کې یو
بل دا چې کومه واقعه مو شي په دې کال کې د جنوري نه والې تر د دې ننني تاریخه پورې تقریبا 18 د ترهګرۍ پیښې وشوې او په دې کې تقریبا د 300 نه سیوا کسان په حق ورسېدل، شهیدان شو، په کې سکیورټي فورسز یې عام ولس دي او دغه رنګ په 100 چې کوم دي هغه جوبل هم شو. نو دا ټول سکیورټي لیبس دي، خو که ته د دوی د موډ ته وګورې، د دوی د سټایل ته وګورې د دهشتګردۍ د حملو ته، نو دوی زیاتره سافټ ټارګټ په نښه کې هغه ټارګټ چې هغه په اسانه په نښه کېدلی شي، مطلب سب جومات شو یا سبزي منډي شوله یا چېرته ګیدرینګ شي یا څه شو. بالکل. او بل دا دې باندې ما ډېر زیات غور کړی دی، څنګه د کالر دا خبره وکړه چې بهی دا څنګه راغله. دا داسې چل نه چې بهی د زنانه پولیس ولاړ یا زنانه اهلکارې ولاړ یا فوجان ولاړ، داسې نه راځي، هم په دغه لار راځي او دا وایي چې کوم دننه کسانه مو سرې نورې لارې پټې لارې لږې دي د خپلو علاقو والا. ستاسو کلي ته به مین یو څو روډز دي، بیا پټې لارې چې کوم دي هغه چاته معلومې دي، خو هغه خو دا خلک یوز کوي که نه. زه وایم چې دغه شان زموږ چې کوم سکیورټي اپریټس دی یا زموږ چې کوم د هغوی چې کوم اقدامات دي هغه لاره پورې هم وسیع کړي چې کومې داسې پټې لارې، مطلب داسې دوی شک کوي چې په دې غر راوړېدلی شي یا پټه لار ده، مطلب په دې باندې راتللی شي. نو سکیورټي فورسز ته په دې باندې هم فوکس پکار دی، ځکه چې تاسو ته ما ولوي چې موږ په سوشل میډیا باندې هم غلط پروپیګنډې روان وي، غلط انفارمیشن روان وي. دغه باندې لږ باندې تاسو تفصیل راکوئ، خو دا یو کلر اخلو په دې باندې خبره کوم سزا ارشاد بجوړ شمشاد بجوړ نه دا موږ کلر دی دا به واخلو. السلام علیکم شمشاد بھائی. جی وعلیکم السلام سر، څنګه یو؟ جی شمشیر بھائی څه به ویل غواړې؟ سر زه دا غواړم چې سر زموږ د قبایلو دا وینه ولې دومره ارزانه ده؟ سر هلو اواز درځي؟ جی جی تاسو اواز راځي وایي. سر چې په پنجاب کې څه حادثه وشي د هغوی دپاره 20 لک روپۍ، زموږ د پاټا د پښتون دپاره 2 لک روپۍ که نه؟ جی سر یو مې دا خبره، بل مې دا خبره ده چې سر کله چې زموږ په دې علاقه کې دا څومره اپریشن تېر شو، موږ لاشونه اوچتول که نه، نو په هغې وخت کې اچوزی صاحب او مولانا فضل الرحمن صاحب چېرته وو چې نن زموږ دپاره دلته قانون سازي روانه ده، هغوی پکې دا حل جوړوي، دا موږ سره سراسر زیاتې دی او دا دی نه کوي. ټیک شو، ډېره مننه یو جهان مننه. د موږ څه پړچنار نه هغه وایي همدغه خبره کوي، هغه خبره موږ هم کوو چې پنجاب کې واقع وشي هلته 10 لک او هلته 2 لکه که دا. خو داسې کې زه دا سوال چې کوم زما پاتې و چې سوشل میډیا باندې څه داسې کسان شته لکه مطلب دا ترخګرۍ یو عمل دی، موږ تاو کې ملو شوی دی، غلط میسج خوروي، خو موږ خلکو ته اویر پکار دي، خلک په څنګه دا موټیویټ کېږي پوهېږي به چې هغه په دې باندې هغوی چې دا ترخګرو دا هم یو عمل دی چې موږ خپله کې فرقوانه فسادات کې په خپل منځ کې نفرتونه پیلاو کړي او بیا دغه شانتې پیښه وشي بیا پسې نورو ادارو سره ټکراو راولي. بالکل اشفاق بنګ ستا دا خبره بالکل په ځای ده چې سوشل میډیا هم د دې پروپیګنډو لپاره دا قسم عزایمو دپاره بالکل اکټیولی استعمالیږي. زما یو تیری ده، زه وایم چې لکه په سوشل میډیا باندې دې له موږ لساني رنګ هم ورکړه، دې له موږ فرقیز رنګ هم ورکړه چې زموږ نه څونه کېدلي شو هغه له موږ ورکړه. د دې سټیټ چې کوم دشمنان دي یا د سټیټ چې کوم هغه خلک دي چې هغه ناپوهه دي، نو هغوی له دا قسمه رنګونه ورکړه. نو زه به ده ووایم چې هر یو فرقواریت د فرقواریت هره پیښه چې کوم ده دا ترهګري ده، خو هره ترهګري فرقواریت نه دی، ځکه چې که دې ته اوس مونږ وګورو چې د پاړه چنار کې چې کومه پیښه وشوه دا خو یو کولاو دهشتګردي ده. سبزي منډی کې چې کومه چاودنه وشوله په جنوري کې په کې 25 کسان مړه شو. دغه رنګ بل پیښه چې کوم ده په 31 مارچ باندې وشوله. د دې ترڅنګ په مستوم کې په عبدالغفور حیدري چې کوم دی زموږ معزز پارلماني رکن دی، د هغې په هغه باندې وشوه 25 کسان په لال شهباز قلندر مزار باندې خو ظاهري رپورټ داسې وشو چې د 100+ کسان لاړل. نو دا ټول ټیرریزم دی، نه کې دا فرقواریت دی. فرقواریت هم به وي پسې لږ ډېر شکل کې، خو لکه زه دا نه وایم، خو لکه مونږ د فرقواریت طرف ته دا پیښې ځینې ناپوهه کسان د فرقواریت طرف ته راولي چې د خلکو په زړونو کې فرقواریت، بلکې په دې پاړه چنار پیښه کې خو ما لسانیت هم ولید، نسلي مسله هم مولید. د هغې زه چې وایم چې په دې 10 لکه 20 لکه روپو باندې دې کې ما ته هغه
اتنیک بوی ماته راځي دویمه چې دا موږ لا په دې باندې خبر کوو موږ سره دی لیاقت کوهاټ نه. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تاسو پروګرام څنګه لګیږي او تاسو د پړچیا په هوري سره خبره کوي لګي جی جی نو مګر څه جو خبره وکړه چې دا عام عوام چې کوم د څه ځای ورته ده جی جی نو پیرا خبره کوم دا کوم چې عام عوام ته چې هغه ته ځای ورته خي نو د هغه سکیورټي وڅو کوي کاغه یو د شرکت په باره کې اطلاع ورکړي پولیس ته یا چې کوم د هر چاته نو تاسو مطلب چې هغه سکیورټي وڅو کوي صحیح عوام خو به دا مخې ته به راشي. اوس پورې دا وګورئ چې مخل کې زه د ټایم کې 45 ایج ته ورسېدم ټیک شو صحیح په دې پاکستان نه د چارج پودر کیسه نه ده ختمه شوې اوسه پورې ویلې دا چې کوم سړی لکه تاسو میډیا باندې ناست یې نو تاسو د خپل ادارې په باره کې معلومات نشته داسې هر یو چې کوم اداره ده هغې ته پته چې موسسې کې څه کېږي لګي نو هغه دی چې تنخواه خلي لګي نو هغه د څه شي تنخواه خلي آیا دا به عوام به شو کوي نو چې عوام به شو کوي نو بیا خو د دوی ته سره ضرورت نشته چې هغه چې کوم دا کنه خپل کردار د څه کردار ادا کوي. نن چې کوم زه مثال یو نوکري کوم لګي او تنخواه خلم نو ماته د هغې کار تنخواه ملوي صحیح نو چې هر یو کار چې دا سیویلین وکوي نو بیا خو د دوی ادارو ماخل کې ضرورت نشته. یوه خبره دویمه دا چې زه په دې حوالې سره چې پرون د میډیا باندې ما کتل چې هغه یو سارجنټ چې کوم دا کنه ګاډي سره لړائی کړو هغه غریب شهید شو ټیک شو هغه چې کله په میډیا وخیلو نو هغه ته دي ایثار کړی نه و دا انصاف ته اخر دا به انصاف به څوک راکوي چې دا کوم اوس فاټه کې چې کوم دا کنه غزم کول غواړي نو اوس وختي یو کال دا خبره وکړله چې جی موږ ته 2 लाख روپۍ هغه ته 20 लाख روپۍ ویلې هغه انسانان دي دا انسان نه دي دا فرق ویلې موږ خو خبره دا کوو چې جی هندوؤं में बहुत सी जातें और वो चीज़ात वाले भी चीज़ात वाले को बैठाना पसंद भी नहीं करते नो दीदी को ऊपर हम मुसलमान का जोरा फर्क वाले دا شی به څوک ختموي او دې سره سره یو بله خبره به کوم چې لغونې یو لغونې وخت به ورغواړم چې تېر ځل کې ما یوټیوب باندې کتو لګې زه به هغو انکرس نامې خو به نه خلم خو کله چې هغه میډیا باندې چې کوم منځ کې بریک و نو هغه بریک حوالې سره چې کوم یوټیوب باندې راغلی چې هغې ته پیله نه ولې چې تا باندې موږ دا سوال وکړو د به دا جواب به راکوې نو کردار څوک ادا کوي لګې وہ صرف ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور ٹھیک شو ډیره مننه لیاقت صاحب زه به اجازه صاحب دي چې لیاقت صاحب دا یو ګیله غنې کوي خو چونکې ما مقصد دا دی چې سکیورټي ادارې هر کور کور ته خو نشي رسېدی ما انډ ګاونډ کې یو نامعلوم کس راغله هلته ځای واخیسته نو اوس هغه زما ذمه ورته جوړېږي چې هغه زه تپوس وکړم او بلکې اطلاع ورکړم د هغې صفایي وشي. زموږ ورور د دې ستا په تمهیدي خبره باندې اصل کې پوه نه شو مطلب دا چې په ټیرریست چې کوم دی هم دغه شان په ځایونو کې چېرته په غارونو کې خو نه پټ کنه په ښاریو کې په کورونو کې چې معمولي یو کس د عوامو ریسپانسیبلیټي په حیثیت د یو فرد زما دا ذمهواري ده که زه یو مشکوک تن وینم نو زه به ډایرکټ خپل ایس ایچ او ته یا چې کوم دی ډي ایس پي ته یا چې کوم هلته کوم ملیټري آفیشلز دی هغوی ته اوس خو نیشنل الیکشن پلان باقاعده نمبر یې جاري کړي دي هغوی ته به زه اطلاع ورکوم چې بهی دغه شان ها یو ځای کې ګڼه ګوڼې غیر معمولي طور پر ته په یو ځای کې ګڼه جوړه شي یا په یو کور کې غیر معمولي طور ته دغه وینې چې بهی دلته خو ګڼه دا خلک دي خبرې کېږي چې څه روان دي نو دا قسمه حالات شاید چې هغه نه وي خو لکه دا قسمه حالات ګوره د یورپ نه خلک راشي پاکستان ته صحیح شوله مونږ وایو چې دا عام خلک ته هغوی چې لاړ شي نو هغه ټولې ډایرۍ ولیکي هر څه ولیکي او خپل ګورمنټ ته ځان سره مو ساتي او ګورمنټ ته هم ورکړي چې مطلب پریس ته یې ورکړي ټول خلک خبر کړي چې بهی د دې ملک دا حالت دي که نه لکه یو مثال در کوم بیا خو موږ په دې ملک کې دننه یو نو څنګه چې ستاسو خبره وه په سټارټ کې نو اصل کې دوی په دې پوه نه شو نو پکار دا دی چې دا زموږ چې کوم نمبرز سکیورټي ادارو خوارې کړي دي کم چې هغوی تاسو ته کم هدایت درکړي دي چې په کم حالت کې به تاسو چې کوم مشکوک کسان وینئ نو هغه به څنګه ریپورټ کوئ دا بالکل د عوامو ذمهواري نه ده خو اخلاقي طور د عوامو هم دا ذمهواري جوړیږي بل د دې ذمهوارۍ سره دا جنګ نشي ختمېدی دا د سکیورټي ادارو او د عوامو مشترکه ذمهواري ده چې سکیورټي ادارو اول ده او د عوامو اندروني جنګ ده ځکه اندروني جنګ فرنټ ټو فرنټ ټول جنګېږي دا خو پټ راځي پټ حمله کوي اصل کې شپاک زه به ایډ کوم ستا دې خبرې سره چې مونږ چې کلبوشن یا د بونس هغه
ښکاره ووایي چې په پاکستان کې چې کوم علیحدګي پسند تنظیمونه دي، دهشتګردي، لسانیت او فرقهیز معاملات چې کوم دي د ګل غوښه باندې خبره وکړو، خو موږ سره چغزي صاحب دی کویټه نه غالبا اخلو ځان سره چمن نه کویټه چمن نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه. تاسو ستړي مشه. څه به ویل غواړئ چغزي صاحب؟ یوسف بھائی صاحب ستړي مشه. ډېره مننه جي. څنګه ویل کوم مثال دا د مکې دا د پښتنو باندې چې د ماکا وسه پر دې باندې به وګایو. جی جی جی. نو موږ پښتانه چې یو ډېر غیرتمن قوم یو او زموږ خپل غیرت دی او نن اتمه ورځ د زموږ پښتانه مثال درنایه کړې د ناس دي په احتجاج باندې. مطلونه مثال د پاکستان وزیر اعظم د لندن څخه د لاهور و دغه ته راځي چې مثال د ټینکر و د ماکې څخه د اجري هغه ته 20 لاک روپۍ ورکړي. زموږ د اختر د روژه کې په احتجاج ناستې اختر عدالت په احتجاج چې وکړي موږ ته دا سهولت د نه دی راکړی چې یو وزیر معمولي وزیر موږ له راغلی دی چې مثال موږ سره په دې درنا کې شرکت کړی، موږ ته تسلي راکړې ده. موږ پښتانه په ګولۍ نه خلاصېږو نه په بمان خلاصېږو. موږ دونه غیرتمن قوم یو. چغزي صاحب دلته کې یو سوال زما پیښیږي. مونږ خو دې منې خبره هم کوو چې زموږ حکمرانان بالکل مطلب دي نه غافله ناست دي بلکې پښتنو ته توجه نه ورکوي. خو زموږ مشرانو کمزوري نه ده چې زموږ مشران څوک ورغله هلته کې، لکه مطلب زموږ چغزي صاحب دی، مولانا فضل الرحمن دی، اسفندیار ولی خان دی، زموږ عمران خان دی، هلته څوک ورغله درنې کې اوسه شرکت یې وکړه. نو بیا به مولانا فضل الرحمن صاحب او چغزي صاحب دا دواړه چې د اصلاح ته راتلي دې دواړو مخالفت کړی دی. دوی په خپل عمل باندې شرمېږي چې رانشي. نه زه وایم چې هلته زموږ وروڼو سره څوک کېناسته، درنه کې څوک کېناسته؟ په درنه کې د هغه غریبان کښېنستل چې دا په دماکه کې خو شوي دي، دا مظلومان پښتانه کښېنستو. صحیح. او دوی د ینګ کنډیشن کمرو څخه نه راوځي، د عیسیانو څخه نه راوځي. بالکل صحیح. ډېره مننه چغزي صاحب، ډېره مننه موږ سره چمن نه د دې خپل جذبات شیر کړل. خو داسې کې دا سوال یې موږ ته یو را پیدا کړی یوسفزي صاحب، په دې باندې تاسو لږ تبصره واچوئ چې موږ خو ګیله کوو حکمرانانو نه، خو حکمرانانو موږ څنګه ګیله کوو چې زموږ خپلو پټو مشران چې کم دو دپاره چغې وایي، کوم یو مشر هغو سره کېناسته په پړه چنار کې په دې درنه کې؟ ما صرف سلام به زه وکړم رحمان ملک ته، حالانکه زما دا خوښ شخصیت نه دی، خو بهرحال هغه ته به سلام وکړم. یو کوشش یې وکړه چې ورننوته او هغه یې راواپس کړه هلیکاپټر په ذریعه. بهرحال هغې به سیکیورټي ریزن یې چې به یې دا ولې، خو چې کوم دا مین کسان دي اپوزیشن لیډر خورشید شاه، سینټ چیرمن میا رضا رباني، پرایم منسٹر نواز شریف، انټیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان، عمران خان د پاکستان تحریک انصاف یو لوی پارټي د هغې مشر چې دوی کوشش وکړي بالکل. او ګوره پرایم منسټر سره هلیکاپټرز دي، د هغې سره وسایل دي، او دا ټول د حکومتي چې کوم اتحادیان دي دا ټولو سره. اکبر جان صاحب دی پړه چنار نه. السلام علیکم اکبر جان صاحب. وعلیکم السلام. سوال ورخې جوړې تاسو ښه اکبر جان صاحب. موږ خو جوړمبۍ ورځې نه خیبر نیوز تاسو را څنګ په څنګ د پړه چنار چې کوم واقع کېږي خاص کر په دې باندې لګیا یو او موږ سره درد کې شریک یو، ولې چې زموږ یو خاوره ده. دا راته ووایه چې نن واقع باندې دا تاسو کوم اوس درنه روانه ده، په دې باندې به څه ویل غواړئ؟ او هلته کې چې کومه درنه ده هغه څو ورځو مطلب چې څه داسې خبرې مخې ته راځي چې هغه باندې به دا ختم شي؟ د سرور دا خبرې ښه داسې کېږي لکه پړه چنار نه پهله خو دوی سره موږ سره دغه شانې کوي. جی جی. زه دغه خدمتونه راته واخېستل، دغه ځایونه د موږ کوم بوټه ونه وه دا یې مونږ خرابه کړه، دغه ځای کې دا څه هغه وشو. صحیح. هغه نه بیا دغه خلک دا تسلي شو سره مو یوه لاره شوه، یو روډ مو شو. نیمو سیکورټي به څه قبو مو ته وکړي، د سیکورټي نه به یاره مو ته دورې څخه خپای نه شي میلاو. نو اوس دا خلک په دې نه خفه دي چې دا هغه خودکش د ځمکه نه رالو که اسمان نه رالو، صرف یې روډ و. صحیح. نه دې روډ باندې څه دا رالو دا په کومه نه رالو. بل به دا خبره دی لکه نن اتمه ورځ ده د خلکو روزګار خراب او دوکانونه بند. صحیح. او خلک دا افسوس دا غرمان کوي بس د صرف دی هغه جرنیل ته. صحیح. نو دا به مو ته کله راځي او دا کسان به کله راځي په دین مشرانو نه د کوم دي دلته سره نه ځي. صحیح. نو دې سره دې را خبره کوي چې مو ته کله دې سټیج ته څوک راشي مو ته تسلي راکړي، نو مو به درنه ختمه کړو، که نه مو به درنه جاري وي. ښه صحیح. اوسه پورې پښتنو لیډرانو کې څوک راغلي؟ پښتنو لیډرانو چې کوم
تحریک انصاف لیډران دي یا اچکزی صاحب پښتونخوا ملیوي پارټۍ لیډران دي یا ان پی لیډران دي، څوک داسې لیډران راغلي؟ مولانا فضل الرحمن هم پښتون مطلب چې زموږ بیلټ دی، څوک راغلي تاسو سره هلته کې ناست دي؟ بیا به په نورو خبره کوو. نه نوره خبره خو دغه دی، اوسه پورې خو موږ ته داسې چوکاره نه شوي. نن د شرپات کورنۍ راغلي وه، نور خو موږ ته داسې چوکاره نه شوي. اوسه پورې مونږ دا سوچ کوي اوسه دا ولې داسې کېدای شي، دا ولې داسې دی، دا ولې د سره مو سره کېږي. صحیح. بس اوسه پورې خو داسې موږ ته چوک نشته ته تسلي راکړي یا موږ ته څه خبره وکړي. صحیح. غټه خبره دا هم ده اکبر جان صاحب، خو پیښې کسان دي بالکل سکیورټي حوالې سره تاسو څنګه خبره کوئ؟ یقینا چې موږ په سکیورټي ادارو باندې د دمکې وشوې، دینه مخکې په زیارتونو کې وشوې، په مطلب مختلفو جماعتونو کې وشوې. اصل کې موږ ترخګر مختلف اړخونه وایي، خپل منځ ته کوشش دی چې خپل ادارو سره وجنګېږو. خو بل طرف ته سوال زموږ دا اوچتېږي چې زموږ مشران څه کوي؟ یقینا تاسو خفګان په ځای باندې دی او موږ در سره یو او په دې غم کې هم او پړاچینار دا واقعه به موږ مطلب چې ورا پورې نه پرېږدو چې څوک پورې ستاسو تسلي د باندې نه وي شي چې کوم لیواکین دي. ډېره مننه. یو جهان مننه اکبر جان صاحب. خوشحاله آباد اوسئ، خوشحاله آباد اوسئ. مهرباني. یقینا دې کې چلو ټیک شو، نورې خبرې خو به شا پرېږدو، هغه خو کېږي، خو دغه ګیله دغه غوښتنه آیا دا په ځای نه ده یار؟ دا جنون غوښتنه ده چې نن اتمه ورځ شوه د خدای ظالمانو لکه دا خو د پاکستان دي. خپل لکه دا یو طرف ته چې تسلي خو ورکوي، هلته وزیر داخله څه دپاره ناست ده؟ وزیر داخله دې پاره ناست دی چې بس معمولي که اپوزیشن عمران خان څه خبره وکړه چې راودانګي یا پیپلز پارټۍ څه خبره وکړه چې راودانګي. دغه رنګ چې سټیټ منسټران دي یا فیډرل منسټران دي چې هغوی چې کوم د ګورنمنټ کوم اپوزیشن دي چې د هغوی خلاف استعمال کړي شي، ښه کولا او قومي وسایل استعمالولی شي. خو چې کومه جینون مسله ده زموږ نن اوومه اتمه ورځ ده، ورشئ د دې خلکو به دا هم غټ غټ ډیمانډ هم ني. دا بس تاسو چې کوم حزب معمول کومې وعدې کوئ د سکیورټي خپل سکیورټي هم هلته خپل رضاکارانه طور باندې سکیورټي علاقو والا خلک کوي، لکه هلته دومره پورې هغه خپل وطن سره هغه سره یا ادارو سره تعاون کوي. کویټه کې 120 کسان مړ شو، په هغې کې اول عمران خان لاړه، بیا راجا پرویز اشرف لاړه، او د هغوی ډیمانډ څو چې به ګورنر د بدلون او څه دغه شان مطالبې. دلته خو هغه هم نه دي، صرف د سکیورټي ده. نو په کار دا ده چې د هغه ځای چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی د فاټا د سینیټرز چې کوم دي یا ایم این ایز دي، دغه رنګ د فاټا د نورو سیمې چې کوم دي، که هغه باجوړ دی، که هغه مومن دی، خیبر دی، اورکزۍ ده، که ساوت دی، که نارت وزیرستان دی، چې دا ټول هم ورشي کوشش خو وکړي که نه. بالکل. او د دوی له پکار دی چې څومره د فاټا پارلیمنټیرینز دي چې دوی په ګورنمنټ کې په ګورنمنټ باندې فورس کړي چې بهی تاسو څه ته ناست یاست، چې دوی بالکل احتجاج وکړي. سوال خو همدغه پاتې کېږي نه، فورس کېږي بله چې زموږ لیډران هلته کښېني، نو هغو ته به زور پته لګي، نو نو شریف هلته ځان رسولو خو هم نه دي دا. نو موږ سره دی حسنین کوهاټ نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام سي. وعلیکم السلام سر جی. اشفاق بھائی څنګه ښه؟ خیر دی، ټیک ټاک. څه به ویل غواړې تاسو؟ موږ دا ویل غواړو پړشیار په والي باندې دوه خبره کوم که نه جي. جی لکه مونږ اول خو دا ده که نه څه لکه نورې ایجنسیانې دي ټوټل لکه څنګه مو پړشینار ایجنسي ده، اورکزۍ ایجنسي ده، خیبر ایجنسي ده، ټول ایجنسیانې دي. زه دا نه پوهېږم چې پړشینار مې دوره اواز اوچتېږي او د نور ایجنسۍ مې خیبر مومند ایجنسي په دې باندې دوره خبره ولې نه کېږي. او بل خبره دا ده چې پړشینار کې 8 سال پهله اندا التشیه چې کوم دا کوم ظلمونه کوم څه راوستي وو، هغه خبره نه ده. او نن چې کوم دغو باندې هغه روان دي، دغو ګور نیوز باندې هر یو نیوز باندې دغو درنې کوي، یو شی کوي بل شی کوي، دغه حکومت د اپیل کوي څه داسې ده. دغه نه هغه هر څه هیر شو چې موږ باندې کومې جګړې ده وکړي، ظلمونه کړي وو، دا غلطه خبره نه. او بل خبره دا ده چې زه میډیا ولته به دا غوښتل غواړم چې هغوی چې کوم دغه نه پړشینار نه سیوه چې موږ کومه نورې ایجنسیانې دي، موږ د پاکستانیان خلک یو، موږ باندې هم خیال ساتېږي. بس ما داسې ته دا وینا ده جي. ډېره مننه حسنین ورور. ستاسو غالبا موږ خبر نیوز به ګورم، یو ایجنسي هم فرق نه دی کړی، کوم ایجنسي ده هر ایجنسي ته موږ ناسندي د پاره یو برابر هغه دی. اوس ایشو چې کوم په داسې حالاتو کې راغلی دا پړچینار ده، هلته درنه شروع ده. او ستاسو غونې ځوانان، ستاسو غونې وروڼه نه موږ دغه تعاون غواړو چې تاسو کم از کم څنګه اعجاز صاحب اوس بیا هم دوباره په دې خبره کوو چې کالبوشن په ښکاره وویلو، بیا هم ګاډندوي په دې نه پوهېږو، په سوشل میډیا بیا هم یو بل ته خلاف کمنټس ورکوو. موږ ته خپل سوچ پکار دی چې موږ دښمن څوک دی، دښمن څه غواړي، هغه هم دغه غواړي چې موږ خپل منځ کې وجنګوي. ډېره مننه. اعجاز صاحب دغه سوال تاسو د مطلب چې کوم د بھارتي ایجنټ باقاعده په میډیا ښکاره راغله، مطلب هغه ته څومره اوس هم کیسه روانه ده؟
لکه دا تاسو لږ واضح کړئ چې بیا زموږ عوام ولې دومره نه اورېدل کېږي چې هغه باقاعده وویل چې ما دا دي زم حیران یم چې سوشل میډیا چې کوم استعمالي نو هغه زموږ په معاشره کې تعلیم یافته طبقه استعمالي صحیح شو نو هم دغې طبقې دپاره به بیدار اوسېدولي او دې له به چې کوم زموږ قومي مفاد دي هغه په مدنظر ساتل وي او په هغې په دغه حالاتو کې به هغه سوشل میډیا ریسپانسبیلیټي سره د ذمهوارۍ سره هغه استعمالي زه به لږ غونتې تاسو ته ووایم چې مخکې به چې کوم پاړه چنار کې دا مسلې لږ فرقواریت په زه لږ ووایم چې دا د مخکې نه وي خو هغه به معمولي غونته وي هغو پاړه چنار به مخکې چې کوم د 80s نه مخکې معمولي به زیاته جګړې وه په غرونو به وي په لرګو باندې به وي په روډ اکسس چې کوم په دې به مسلې وي دا فرقواریت به هم پکې خو بیا 1982 او بیا 1996 او بیا 2007 په 2007 کې خو داسې وشوله اشفاق چې زموږ د پاکستان اندروني دشمنان او بیروني دشمنان د خدای بلا دي کلبوشن یاد ته وګوره 2006 زه به لږ غونتې تاسو ته ووایم په 2006 کې داسې وشو 2007 کې اپریل 2007 کې د شیعهګانو اهل تشیع یو مجموعه په هغې باندې نامعلومه کسانو ډزې وکړې بیا د هغې نه یو څو میاشتې وروستو د سنیانو یو لویه مجموعه په هغې باندې ډزې وشولې تو اوس پوه شوې تھرډ ایلیمنټ چې کوم دی مقصد یې حاصل کړه ګوره 2006 د مکه تاسو به یاد وي د هنګو محرم کې شوي وه ما خپله کور کوله دا ما ته اوس هم یادېږي لکه هغې د مکې مقاصد هغه حاصل کړه یو خو هلته کې دهشتګردي وکړه بل خپل مینځ کې وجنګول لکه مطلب چې د اهل تشیرونو کې وشوه نو هغه راپاڅېدل سنتو سره په جنګ فرقواریت لکه هغه په میاشتونو زه به تاسو ته ووایم ته په خدای یقین وکړه اشفاق تا خو دا رپورټینګ کړی دی تا سره نږدې پاتې دي علاقې چې څنګه دا واقعیات وشو نو ما په هغه ټیم وې اپریل 2007 کې د شیعهګانو په مجمع نومبر 2007 کې د سنیانو په مجمع لکه خپل مینځ کې جنګولو فیکټر دی سپویلر دی خپل عزایم کې کامیاب شو او څه وشو په نتیجه کې تقریبا د سلو نه د څلوېښتو نه سیوا چې کوم دی کلي ړنګ شولو د پسونو خلک مړ شو 3000 نه سیوا خلک چې کوم دی ډسپلی شو دا به زه لږ کنټینیو ساتم دا خبره موږ سره د پړچنا نه ابرار قاضي صاحب السلام علیکم السلام علیکم کال غالبا راشو ابرار صاحب تاسو دوباره موږ سره رابطه کولی شئ دوباره کوشش وکړئ چې موږ سره په لاین شئ خاص کر پړچنار خلک چې موږ په لاین شي نو موږ به هغه دی چې لکه هغو سره خبرې وکړو ښایي تاسو کنټینیو ساتئ خبره تاسو خو رپورټینګ کړی دغه علاقې نه ډېر زیات خبر یې نو په 2006 دا بلاست خصوصا او بیا 2007 کې چې کوم دا تھرډ فیکټر راغی دا ماته ښکاري فورن فیکټر چې کوم هغې دا فرقاییز معاملات ډېر زیات سیوا کړه په پاړه چنار کې څو شو په زرګاو خلک ډسپلی شو په څلوېښتو نه سیوا کلي تباه و برباد شو دغه رنګ په سوونو خلک چې کوم دی په دې کې مړه شو بیا یو کال وروستو مري اګریمنټ وشو مري اګریمنټ د توري او د بنګوشو قبایلو په منځ کې او ډېر زیات کامیاب و خو د اوسه پورې هغه یو کامیاب اګریمنټ دی ځکه چې معمولي اکا دوکا واقعیتونه علاوه خلک پوه شول اوس یقینا چې دغه سنخې باندې چې کوم رپورټونه راغلي اقبال حسین اقبال هم صادر نه کړي دي که هنګونه شوي دي زموږ اهل سنت یقینا په دې باندې ډېر زیات خفګان اظهار کړی دی او هغه هم دې سره په درنې کې شرکت کوي هغه وایي چې دا حکومت ذمهداري دا چاودنه وشو په کې هم بلا خلک په حق ورسېدل په سونو ذوالفقار پړچنار موږ سره دی د سني علما کرامو کنډیم کړل او داسې کن لکه داسې نه ده خو لکه دشمنان دی له فرقواریت رنګ ورکي او په 2007 کې دوی تقریبا په دې کې کامیاب شو نو اوس موږ له پکار دا خاص کر زموږ تعلیم یافته طبقې لکه هغه په سوشل میډیا باندې اپیر کیږي فیسبوک ته ټویټر دی هر څه دي هر یو میډیم دی چې هغوی انتهایي د ریسپانسبیلیټي او ذمهوارۍ سره دا سوشل میډیا استعمال کړي او د دشمن دا ناپاک عزایم چې کوم دي دا حق کړي صحیح اجازه موږ سره دی پړچنا بیا زموږ ملګری ذوالفقار السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ذوالفقار ورور څنګه یې ښې خیر دی السلام علیکم اشفاق بھائی وعلیکم السلام ذوالفقار ورور څنګه یې ښې تاسو خیر دی اشفاق بھائی تاسو ښه بالکل تاسو دعاګانې ذوالفقار ورور موږ خو په دغه یو هغه دا پړه چنار باندې او تاسو سره غم کې شریک یو او تر اوره پورې چې د کومه درنه ناسته ده د مطلبات نه پوره شوي څه به ویل غواړئ تاسو ډېره مهرباني اشفاق بھائی خو موږ دا غوښتل غواړو چې موږ ډېر عظیم کام یو تاسو ته پته یې چې دا کوم اف سی اهلکار چې کوم و دینه مخکې یوه پیښه شوې وه دا داعش والا ور باندې حمله کړې وه او په پاستري چیک پوسټ باندې بیا مقامي خلک ورپسې تللي وو صحیح هغه اسلحات څوره سامان و ټول یې واپس کړي وو که نه صحیح نن سبا چې کوم پیکوریان هغه د کوم حالات شروع دي دغه باندې موږ دا نشته چې دا شیعه دی دا سني دی دا ټول زموږ وروڼه یو پښتانه زموږ څومره یو زموږ ټول وروڼه یو بالکل
او کنه په داسې حساب دی چې دا ګورې د نل څه خل تکالون د راځي مو د ټي وي ګورو او ناست یو په سکرین د تاسو ګورو اجازه بای دی او شپږ بای ته جی جی صحیح او لکه دا خلک دا کار ګورې دی چې دا پارچینار ولا یې چې مو باندې څوره ظلمونه کړي هغه هم بس تاسو کوي هغه داسې خلک و چې را طالبانو ته چاته هغه ورکول او چا د شړګردو ته پناه ورکول هغه پکې لاړو صحیح ډیره مننه ذوالفقار اور موږ هم دغه کوشش دی چې دغه مینس کې چې کم دو کامیابی کې اصل مقصد یې دو دا دی چې موږ خپل مینس کې دو جنګي موږ خپل مینس کې د یقینو د بلې کامیابي خو دي کامیابۍ ته به کله هم نه پرېږدو اجازه دي چې څنګه پړچینارونه هم اوس ډېر زیات خلک پوه دي اوس هغه ما خیال نه ده چې فارکرانه او فسادات په کې هغه کامیاب شي خو بیا هم دا ناوړې پیښې روانې دي کېږي څنګه دي وویل چې کمی خلک لاړه داعش حمله کړي وه هلته پړچینار امنیه دا شی نور اوس دې وخت کې زمونږ مطلب چې کم مشران دي مونږ سیاسي مشران دي او که حکومتي کوم مشران دي نو پکار دا نه ده چې اوس هغې که په هغه باندې نو په ټلیفون لیکه باندې کم از کم هغه اوسه پراپتې شوې نن سبا خو نیټ ته هغه دی په هغه باندې ورسره هغه شوې میډیا پراته ده میډیا به چک کولی نو اوس خو فاصلې بالکل ختمې شوي بالکل دا ډېر زیات جینون ایشو تا راوچته کړه ډېر اصل زه به دا ووایم چې اول به زه په دغه ځای کې د چې کومه درنه روانه ده د دې کې یو ډیمانډ کېږي چې بهی دا پړچینار د دې سیکیورټي چې کوم دی د لوکل خلکو په لاس کې ورکړي شي زه وایم چې دا ټیک ته د خلکو به دې ته فکر کړي د لوکل ډېر به ښه پوهېږي خو زما خیال دا دی چې دا ناممکنه ده هغې وجه دا چې ټوله فاټه چې کوم دا هغه یو لټایل ریجن دی صحیح شولو په کې دا پاړچینار او کورم ایجنسي هم شامل ده کورم ایجنسي ټوله پاړچینار بیا د هغې اهم حصه ده نو څنګه کېدی شي ممکن نه ده چې سیکیورټي فورسز د هغې نه ځکه خو بیا نور هغه به پیلو شي دا خو بیا مغه دشمنان په خپل عزایم کې کامیاب شو هر سړی به خپل بونډري کولاو کړي هر سړی به وایي زما خپله خواريت پسې واشي نور میلیټنټس راتله بله هم د بارډر نه اخوا چې کوم دی غټ سلسله ده کوه سفید دا تورابورا چې کوم ده د کوه سفید 141 کیلومتر مربع کیلومتر تقریبا هغه ده او هلته موږ د تېر ورځو کې اورېدل چې داعش په قبضه کې راغلی موږ به کوشش کوو چې هلته زموږ سیکیورټي فورسز چې کوم دی هغه په زیات تعداد کې زم ډپلوی شي او د عزایم چې کوم دی دا ناکام شي موږ سره بل ورور دی شیر حسین پړچینار نه السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی څنګه ورور جمشید صاحب څه ویل غواړئ نن سر جی د پرچینار کې کومه واقعه وشوله که نه جی جی سر جی چې هغه انسان وي چې هغه زړه لري هغه ته بدوک میلاو شوی وي صحیح سر زه دا ویلل غواړم که نه جی جی سر جی ته دوره سیکیورټي باوجود لکه زه یو سټوډنټ یم تھرډ ایئر کې کار کوم زه ته کله پرچینار کې ته انټر کېږم زه بغیر سټوډنټ ته شناخت نه زه انټرنیشنل کېدلی او دې باوجود د وشوله که نه دا سرکاري لباس کې ملبوسه وه هغه ما سره ویډیو هم شته دی څنګه ماله کومه چې د سنیحه وشوله که نه دا سرکاري لباس ملبوسه وه نو دا موږ ته به څنګه پته لګېږي جمشید بھائی جمشید ورور دې کې لږ ونې موږ تاسو سره دې غم کې برابر شریک یو که تا لیدلي وي په عام کلو کې ډاکوان چې کوم دي پولیس وردو کې لاړ دي ورده ایشو نه ده ورده هر ځای کې اخیستی شي همدغه غټه خبره ده همدغه خو ترخګر چې کوم دي ګورئ د سیکورټي ریزن که ګورئ نو زموږ غټو غټو ادارو هم نشي وي سیکورټي ریزن یقینا د ټول ملک دپاره پکار ده دا پیښې په زیارتونو کې وشول په هغه کې وشوې خو دې کې یقینا چې کم تاسو غوښتنه ده اوس ناست دي هلته تاسو ته هغه مشران راغلي دي مشرانو نه څه کیلي دي اوسه پورې ولې رانغلل هغه سر جي اوسه پورې لکه موږ پاره یو مشر نه دی راغلی او هغه نه علاوه صرف دې یو ټیم والا راغلی دي دې ټیم والا هغه نه علاوه هېڅوک نه دي راغلي هغه چې لاهور کې چې کومه واقعه وشوله سنیحه هغه پاره نواز شریف لکه د یوې بمړي پاره 20 لک روپۍ اعلان وکړو نو پرچینار هغه شهدا وشولو بېګناه وشولو هغه اوسه پورې تپوس نه دی شوی صحیح ډېره مننه ورور ډېره مننه یقینا اجازه تاسو ولیدل چې زموږ دغه وروره هم مغه ګیله ده چې هلته کې کسان نه راځي موږ سره ټیم هم ختم شو د ورور اخري کلر و موږ سره
تاسو په اخري کې مطلب څه ویل غواړئ چې پروګرام موږ بس بالکل سر ته رسېدلی شارټ الفاظو کې د ووایم چې په موجوده وخت کې چې پاکستان کم صورتحال کې دی دې ته ویلی شي په فوزي ژبه کې ملیټري ټرمز کې فورث جنریشن وارفیر په دې کې د فوج او د سیاستدانانو ترمنځ د فاصلې سیوا کول د ولس او د فوج او د سیاستدانانو په منځ کې فاصلې سیوا کول دهشتګردي کول لسانیت فرقیز معاملات سیوا کول دهشتګردي کول دغه رنګ چې کم د ملک ډسټرب کیږي هغه شیزونه چې کم دی هغه راټینګول او په هغه ملک هغې دغه معاملات چې کم دي دې په ذریعه باندې هغه ملک تباه کول نو زه به دا ووایم چې موجوده وخت پاکستان تقریبا د سختو حالاتو نه راوتی دی اکا دوکه واقعیت کېږي ستاسو په وړاندې خو مخکې غوندې سچویشن نه دی نو زیاته ریسپانسیبیلیټي په سیکیورټي ادارو هم دا خو لکه زموږ د ولس هم ذمهواري جوړیږي چې لکه مونږ هم د خپل سیکیورټي ادارو مطلب په سوشل میډیا ټویټر باندې نیریټیو چې کوم د هغه مونږ کاونټر ډېره مننه اجازه یوسفزۍ صاحب او ډېره مننه زموږ ګراوند کتونکي او موږ سره چې کوم شرکت کړی وي او زموږ پروګرام اوس سر ته رسي ټایم بالکل مطلب چې بالکل نږدې شو سر ته ورسېدو نو موږ غواړو تاسو نه عزت د الله په امان